که از دین مقدس اسلام و قوانین شرعی پیروی و حمایت میکنم. سپیڅلی ماموریت، جهاد، جدوجهد، ایثار، سرښندنې، مبارزه، د دښمن پر وړاندې د میړانې نه ماتېدونکې ارادې او متین عزم. همدا د فولساتو مجاهدینو د قربانیو او اعزاز هغه ستاینومونه دي چې د هیواد یوې لویشتې خاورې ته هم دښمن په بده سترګه نشي کتلی او نه دا جرأت لري چې له خپل حریم نه یو قدم مخته راشي، ځکه هغوی پوهیږي چې افغانان د میړانې په ډګر د خپل دښمن پر وړاندې داسې سرښندونکي دي چې له بم، راکټ او د ټوپک له مرمۍ یې سترګې نه سوځي. دوی خپلې اوسپنیزې او فولادي سینې سپر نیولي څو له خپل هیواد سپېڅلې خاورې او ولس څخه په پوره میړانه دفاع او ساتنه وکړي. همدا په فرضي کرښه کې د مجاهدینو د غیرت، شجاعت او میړانې رښتینی انځور دی. کله چې شپه د ستورو ترنم خاموشوي او د باد سړه څپه د غرونو په څوکو لکه سړه سیلۍ تیریږي، فضا ټوله د خاموشۍ غېږه کې په خواږه خوب ویده وي. خو یو څوک شته چې سترګې د سپوږمۍ په سپینه رڼا کې د سپېڅلي ماموریت په پار د خوب ټال هم نشي پټولی. هغه یو اتل او قهرمان مجاهد دی، یو داسې اتل چې شپه یې د ورځې ملګرې شوې او ورځ یې د یو تلپاتې ژمنې په توګه د خپل هیواد او سپېڅلې خاورې په هرې خوږې ټوټې ژوندۍ ولاړه ده. د هغه زړه د دین، ملي ویاړ او د خپل هیواد د خلکو د مینې په حرارت کې تپېږي. دا هغه سرښندونکی اتل دی چې خپل هیواد او ولس ته د سپینو ستورو په څیر ویاړ راوړي. د تورې شپې لومړۍ کرښه. دا سرښندونکي مجاهدین په فرضي کرښه او نورو سرحدونو کې یوازې د سیمې ساتونکي نه دي، دوی د یو ژوندي او باتور ملت د جغرافیې، تاریخ، انسانانو د وینې، یاد او راروان وخت ساتونکي دي. د دوی ماموریت د خپلې خاورې او خلکو د عزت ساتنه ملي مسؤلیت دی. د هرې پیښې، هرې نښې او هرې څنډې په ساتنه کې د دوی ایمان او میړانه ښکاري. کله چې د پولې یوې کرښې ته سترګې واچوو، هلته به د ملت د نوم، وفادارۍ او د دین د عهدونو د ټینګولو نښې ووینو. یوه شپه چې باد پر ډبرو د خپل شغنده غږ وزرونه وهل، په لرې فاصله کې د دښمن غږونه واورېدل شول او د سپوږمۍ د سپینې رڼا په پلوشو کې ښکارېدل چې ذلیل او شریر دښمن حمله کوي. زموږ ساتونکو له یوه او بل سره په خاموشۍ کې خبرې وکړې. که شپه او طوفان هم زموږ مخې ته ودرېږي، نو زموږ لسګونه زړونه د یووالي یو سپېڅلی ټغر جوړوي. دوی یو او بل ته د سپېڅلي ایمان، صبر، مضبوطې ارادې او د افغاني جذبې په ولولو سره ډاډ ورکړ چې د دښمن شومې موخې به له خاورو سره خاورې کوي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې خپل ناولی قدم د افغانستان پر پاکه خاوره کیږدي. همداسې وشول. هماغه شیبه پر دښمن د سرو مرمیو باران پیل شو. د فرضي کرښې په ټولو سنګرونو کې د تکبیر سپېڅلې او زړه بیدارونکې نارې پورته شوې. الله اکبر، الله اکبر. په فضا کې یې داسې انګازې وکړې چې د ټول ولس په زړونو کې یې د یووالي او بیدارۍ ولولې را ژوندۍ کړې. جګړې شدت پیدا کړ. مجاهدین د دښمن پر مورچو ور وختل او مرمۍ لکه په شپه کې ستوري داسې ځلېدلې چې د خپل منافق او ذلیل دښمن د بې ځایه غرور سینه یې څیرې کوله.
د دې جګړې تر شا د مجاهدینو سپېڅلې اراده او متین عزم قایم و. څڼور زلمي لاس په ماشه ولاړ او د وطن د ازادۍ لپاره یې دا ناره بدرګه کوله: ولی مولوي صاحب، ولی مولوي صاحب. ولا يا مولوي صاحب، مولوي صاحب، ولا يا مولوي صاحب. الله اكبر، الله اكبر. په هماغه شپه دې زړه راښکونکي غږ د وطن په لر او بر د یووالي او ورورولۍ ازانګې وکړې او د ټول ولس ژوندي ضمیره احساسات یې د خپل ذلیل دښمن پر وړاندې را ژوندي کړل. د وطن له غېږې ټوله فضا همدې نه ماتېدونکي غږ ونیوله: ولی مولوي صاحب، ولی مولوي صاحب. په سنګرونو کې د سپین کاروان شازلمیو د لیزري ټوپکو پر ماشې ګوتې ایښې وې او د دوربین په نښه یې یو دښمن هم له مرمۍ نه خطا کېده. په بله شپه سهار وختي یوه بله جګړه او یوه بله میړانه. د سپین بولدک له غېږې د یو ځوان دا ناره هم د تاریخ په زرینو پاڼو ثبت شو او د ولس په زړونو کې د حماسي مینې جذبه راوپاروله: خالده ډبې راوړه، خالده ژر کوه ډبې راوړه. ها سهیل ډبې راوړه، ډبې راوړه. د هغه ډبې وې چې په فرضي کرښه د ازلي دښمن جوړه شوې دروازه یې دړې وړې کړه او سرښندونکي مجاهدین د دښمن پر سینه ور وختل. تاریخ به د دې نه هېرېدونکو غږونو ازانګې د خپلو زرینو پاڼو په زړونو کې خوندي ساتي، تر څو را روان نسلونه د خپلو پلرونو او نیکونو د میړانو او اتلولیو پر لاره پل پورته کړي. ځکه همدا سپېڅلې اراده وه چې د دښمن شومې موخې له منځه یوړل شوې او د تورې شپې لمنه یې د ذلیل شرپسنده او شریر دښمن په سرو وینو ورنګوله. زموږ یووالی زموږ د بریالیتوب ویاړ دی. نو ځکه د دې ازلي بدمرغه او ملیشه‌یي دښمن ناکامه هڅې د مجاهدینو د ژوندیو ارادو په وړاندې خاورې شوې. د مجاهدینو ژمنتیا او کلکه اراده هغه څه و چې دښمن ته د تیښتې هیڅ لاره ورپاتې نه وه، تر څو ځان وژغوري او د مجاهدینو د دفاع سپېڅلی عزم نیمګړی پاتې شي. د غازیانو د میړانې نښې. هر میړنی مجاهد یوه نښه لري، د غیرت، میړانې او سرښندنې نښه چې زړونه یې د هېواد او ولس په بېسارې مینه خړوبه ده. دوی په خپلو سرونو د خپلو میندو او پلرونو د دعا د لاسونو سیوری لري او د ولس ملاتړ یې د هیلو ټوکېدلی فصل ژوندی ساتي. د دوی د قربانۍ کیسې هیلې ټوکوي، داسې هیلې چې یو وخت پر تڼاکو ولاړې وي او هره شیبه یې د سرلوړۍ قیمت غوښته. خو د دوی سترګې ځکه سرې دي چې دغه قیمت د هیواد د ازادۍ او ساتنې پر وړاندې یوازې د سر بایللو یوه نه هېرېدونکې قرباني نه ده، بلکې د نسلونو لپاره د ډالۍ پایښت او ارزښت هم دی. د افغانستان په ټولو سرحدونو او فرضي کرښه کې مجاهدین په خپل اسلامي او افغاني ویاړ ولاړ دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې زموږ خاوره تر پښو لاندې کړي. که څوک د فرضي کرښې د قانون حدود او د ملي حاکمیت پر پوله تیری کوي
نو زموږ ځواکونه به د قانون، ملي مسؤلیت او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې هر لازمي او مشروع اقدام ترسره کړي. دا وینا د زړونو سینه کې نه بلکې د ټینګې ارادې په تفسیر کې رڼا خپروي. د پولساتو مجاهدینو هوډ بې ځایه نه دی. ولسي ملاتړ، نړیوال قوانین، ملي قانون او د انسانیت اصول د هغوی ملاتړ دي. په یاد ولرئ چې په ټولو سرحدونو او فرضي کرښو کې جنگ یوازې د ساتونکو جنگ نه دی، بلکې دا د ټول ملت د سپېڅلو ارادو جګړه ده. ستاسو درناوی، ملاتړ، دعاوې او مرستې د جګړې د بري لپاره بنسټیز عناصر دي. د کورنیو ملاتړ، د ژوبل شویو لپاره د مینې ښودنه او د افغاني ملي ارزښتونو ساتل د هر افغان وګړي ملي وجیبه ده. که هر کور خپله یوه شمع بله کړي، د دې شمعې رڼاوې به د فرضي کرښې په تیاره کې د مجاهدینو پر لاره بلې ډیوې شي. زموږ میړني او ویاړلي مجاهدین دا سپېڅلې مبارزه د بېګناه خلکو د دفاع لپاره کوي. زموږ اصول د اسلامي احکامو، د بشري کرامت او د ملي قوانینو په چوکاټ کې دي. د جګړې اصول دوی ته حکم کوي چې د ملکي خلکو خوندیتوب به په لومړیتوب کې وي او ټولې پریکړې باید د عدالت او مسؤلیت پر بنسټ وي. دا سپېڅلې او نه ماتېدونکې دفاع یوازې زموږ د خاورې عزت نه، بلکې زموږ د دین او تاریخ درناوی هم دی. خاورې ته درناوی د ملي او اسلامي وقار د ویاړ نښه ده. په سرحدونو او فرضي کرښو کې د مجاهدینو د ژوند انځور داسې دی. کله چې د شپې په تیاره کې یو ناڅاپي د زړه بوږنونکي غږ څرک راشي، د یوې ګمارنې او چمتووالي خبرتیا، د یو ټوپک دروند غږ یا د رڼا یو سوځېدلی رنګ، نو د زړه ضربان چټک شي. په دې شیبه کې هر حرکت معنا لري، هر ساه تپیږي. مجاهدین په ژور فکر کې ګوري، آیا دا د دښمن حرکت دی؟ که هو، نو کومه طرحه غوره ده؟ هلته د وخت د ثانیو حساب دی، د تصمیم د خوږو ټکو وزن دی. دغه لحظه د ویرې او جرأت ترمنځ یو سمبول دی، یو امتحان چې معلوموي څوک د عزت ساتونکی دی او څوک تیری کوونکی. د مجاهدینو سرښندنې او میړانه د خپلو نسلونو لپاره د امن پیدا کول دي او هر قرباني لکه د یوې ونې کرل دي. کیدای شي په لومړیو کې شنه پاڼه ونه لري، خو په راتلونکي کې به د سیوري میوې او سکون سرچینه شي. ټول ملت یو ځای په یوه غږ د مجاهدینو ملاتړ ته ولاړ دی. زموږ د یووالي درنه چیغه بېساری ملاتړ دی چې هره دعا او هره مرسته د هغوی ارادې او زړونه قوي کوي. راځئ چې د مجاهدینو قربانۍ ته درناوی وکړو، هغوی ته د لوی زړه او برخلیک په سترګه وګورو او په ګډه زموږ خاورې ته داسې مینه ورکړو چې هیڅکله بې ارزښته نشي. د دوی هره قرباني زموږ د راتلونکي تضمین دی. که چا د دې کرښې ماتولو هڅه وکړه، نو دې ته ورته د هر افغان سپېڅلې اراده به د خپل هیواد، سپېڅلې خاورې او قهرمان ولس د دفاع لپاره پیاوړې شي. د خاورې د عزت ساتنه زموږ دیني او ملي دنده ده.